السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا أهلا وسهلا، أرحب بكم جميعا. دا عربي زده کړئ آنلاین مرکز ته ښه راغلاست. نن زموږ درس پنځم درس دی. نو خپل درس پیلو. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. درس پیلول نه مخکې هیله کوم چې ویډیو لایک او کومنټ حتما کوئ او ویډیو نورو دوستانو سره شیر کړئ. اقرأ وأميز المتزادات، الولم او تمیز کوم د دې متضادانو مابین کې یا فرق کوم. السلحفاة بطيئة، السلحفاة بطيئة، سلحفاة چې دی دا وایي ډیر سست حیوان دی. کم سست، بطيئة سست، نو یعنی ډیر سست روان وي هغه ته وایي. نو بس دې ته څنګ پشت هم فارسی کې وایي. نو هیله کوم پښتو کې دې ته چې وایي، هیله کوم چې دا تاسو کومنټ کې ولیکئ. السلحفاة بطيئة. الغزال سريع، هوسۍ یا غرڅه چې دا وایي تیزه ده، سریع تیزې ته وایي. عنق قصير، عنق قصير، لنډه غاړه. عنق غاړې ته وایي، لنډه غاړه د پیشو یعنی لنډه غاړه ده. عنق طويل، اوږده غاړه. عنق طويل، اوږده غاړه. الارنب صغير، الارنب صغير، سوی دا وایي وړوکی دی، سوی وړوکی دی. الارنب صغير، سوی یا خرګوش وړوکی دی. الفیل کبیر، فیل چې دی دا غټ دی، کبیر غټ. الذباب ضار، مچ وایي ضرر رسونکی دی، تاوان رسونکی دی، مچ ضرر رسونکی دی. النحل نافع، نحل مچۍ چې دا ګټه رسونکی ده، نحل مچۍ ګټه رسونکی ده. اختبار الوحدة الأولى، دا منګه دی کتاب کې درې وحدې لرو. اوله وحده خلاصه شو او دا امتحان دی. د تاسو ته د دې چې څه وي هغه وایم، ځوابونه په تاسو دي، ځکه امتحان دی، امتحان په تاسو دی. استمع واجيب، غوږ نیسم او واجيب او دې ته ځواب ورکوم. انا الاسد ملك الغابة، انا الاسد ملك الغابة، زه زمری یم د ځنګل. ملك الغابة، د غابة د ځنګل بادشاه یم. تعيش معي، ژوند کوي ما سره. حیوانات قویة، قوي حیوانات ما سره ژوند کوي. مفترسة وحشي، کالنمر په مثال د نمر. فهد والذئب. وتعيش معنا او موږ سره ژوند کوي. حیوانات اخرى، نور حیوانات. کالحمار الوحشي والغزال، لکه د دې دواړو د دې معناګانې مخکې درسونو کې تیر شوي. ونحن ناكل، او موږ خورو. الحمار الوحشي والغزال، موږ وحشي خر او غرڅه دا خورو. لانهما ضعیفان، ځکه دا دواړه ضعیفان دي. وهذا قانون الغابة، او دا د ځنګل قانون دی. القوي ياكل الضعيف، قوي چې دا وایي ضعیفان خوري. اوس وی اضع علامة الصحيح امام الاجابة صحيحة واكتبها تحت الصورة، ويثي علامه د صحیح کلمې لاندې لیکو. یو ځویم نور پتا تاسو. حیوان مفترس، وحشي حیوان چې د درې وانو کې کم دی، تصویر هم دلته ورکړی. الذئب، لیوه دی الذئب. نو دا نور ملک الغابه، دا نور په تاسو باندې دی چې د دې ځوابونه څه دي. اقرأ ثم اضع خطأ تحت الكلمة المناسبة. مناسب کلمې لاندې و خط کش کړئ. دلته الف کې راځي حیوان مفترس، وحشي حیوان کوم یو دی د دوانو کې؟ البته چې اسد دی. الاسد حیوان مفترس، زمری د وحشي حیوان دی. دویم زمویم النمر او زرافه حیوان یاکل العشب، حیوان یاکل العشب چې بوټي خوري. هغه حیوان چې بوټي خوري هغه کم دی؟ زرافه ده که نمر دی؟ نو زرافه ده. نو هیله کوم د دې نورو هغه تاسو کومنټ کولی. څوک چې کومنټ کوي هغه ته اخره کې پاڼه کې د هغې نوم او تصویر ان شاء الله خپریږي. اقرأ ثم انصف واكتب في مربع المناسب. وای دې ټولو کلمو کې کوم حیوان تاکل اللحم، هغه حیوانات چې غوښې خوري هغه نومونه دلته ولیکئ، او هغه حیوانات چې بوټي خوري هغه نومونه دلته ولیکئ. هیله کوم چې تاسو دغسې یو لیست ولیکئ، کومنټ کړئ. دا د هغه دی. انا زرت الحديقه، زه وایي حدیقې باغ ته ولاړم. انا زرت الحديقه، ما د باغ دیدار وکړو یا زیارت مې وکړو. انا ازور الحديقه، دا حال زه وای د باغ ته یعنی زم یعنی زیارت کوم. اوس انتما تثنیه تسرازی، دا به تاسو لیکئ، دا ضرور دی ځکه امتحان دی، دا په تاسو دی.
دا دواړه تاسو ولیکئ کومنټ کې. ښه اكتب بخط جميل لیکم دا وای په خیسته خط سره. الاسد حیوان مفترس، القط حیوان اليف. اقرأ ثم اجيب الولم او ثم ورفته د دې ځواب ورکوم. حسان وسليمان طالبان في المدرسة الابتدائية. حسان او سليمان دا وای دواړه ابتدائي خوانځي کې دا زده کوونکي دي. حسان يحب الحيوانات الأليفة. حسان چې دا وای کورني حیوانات د دې خوښيږي. وسليمان او سليمان چې دا يحب الطيور او الوتونکي خوښيږي. الأليفة کورني الوتونکي خوښيږي. عند حسان قط صغير. حسان سره وړوکی پیشو ده. يعيش معه في المنزل چې هغه په کور کې ورسره اوسېږي. وعند سليمان او د سليمان سره عصفور جميل یو ښایسته مرغۍ ده. يعيش في قفص په قفص کې اوسېږي ورسره. حسان وسليمان. حسان او سليمان درسا عن الرفق بالحيوان. دوی زده کړه کړې د مهرباني په حیواناتو سره، یعنی د حیواناتو سره څنګه مهرباني وسی د دې بخش کې دی زده کړه کړې. وهما يطعمان القط والعصفور كل يوم. او هغوی ډوډۍ ورکوي پیشو مرغۍ ته هر ورځ ډوډۍ ورکوي. اوس دلته سوالونه راځي. پاس دا اوس هم چې کوم عبارت ویلي د هغې ځواب دلته لیکل کېږي. د دې هغه القط حیوان اليف والعصفور طائر دا صحیح دی او دا غي ځوابونه دې سره تاسو ولیکئ. اکمل العدد الناقص. من خو عددونه پاڼه کې هم دغه یو دوه هفتو راځي کېږي چې موږ تازه بیان خبر کړی یو نه تر یو سلاتیا پورې رسیدلې دي. اله کوم چې تاسو هغه درسونه وګورئ او د دې ځوابونه کومنټ کې ولیکئ. 1 2 3 4 5 نو دا به تاسو ولیکئ. دا عددونه دي چې کوم عددونه خالی هغه تاسو ولیکئ دلته. دا زمونږ نننی درس اوله واحده خلاصه سوه. دویمه واحده التسلیه دا به بل ویډیو کې بل درس کې خبرېږي ان شاء الله. نو کدی واحده کې څه مشکل وي څه پیشنهاد